بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. آیرلینډ تر زامنو په لومړۍ T20 کې افغانستان ته ماتې ورکړه. راشد خان بیرته راغی او داسې ښکارېده چې راشد خان سره د لوبې نه تللی هم نه دی. هماغه 4 اوور 19 رنز او 3 وکټې دا مارتي راشد خان فیکټر دی. بل ټیم راپورته کوي یو څو شیونه چې ما غوښته اول سرناموي د آیرلینډ تر زامنو خلاف ځوانانو ته موقع ورکوي نوي سټارز ورته په لاس درشي. نو یو ښه شی خو ننګیالی خروټی یو شی شو. دویم اجاز احمدزی نن لوبولی دا هم ښه دغه و. زما په نظر باندې ما خو مخکې ویلو چې نوین الحق ته هېڅ ضرورت نه و دی چې عمل ته پرېښی وی پېښور زلمي. هسې هم خلکو دا خبره هم کې شروع کړه چې اوس مثلا دا چې پېښور زلمي سره یې نو هغوی یو میچ هم نه بیلي. نو ګډ لک دپاره دا اوس مثلا قسمتي بابا د نه جوړ شو. نو وروره موږ د افغانستان ټیم کې قسمتي بابا نه غواړو. موږ افغانستان ټیم کې هغه کس غواړو چې هغه کې استعدادي خواري وکړي او وخت سره پرمختګ وکړي. نو ته خدای چې دومره کلونو راسې لوبه کوې او د آیرلینډ تر زامن راپورته کېږي په یو اوور کې هم په 14 رنزې درنه اخلي او په اخري کې 19 ډزی را ډزی دی. نو د داسې ښکاري تاسو سره بغیر لکه هغه پخوا غوندې د کټر نه بغیر بل بال نشته. که اول اور در کې ما هغه کټر به کوي په هغې به یې کټ اخلي. که اخري اور هم در کې ما کټر یا سلو بال باونسر باندې. نو امپروومنټ باید در کې راشي ډېر زیات. ځکه دا زما دپاره ان اکسپټیبل ده وروره. زه دا پروا نه کوي او دا شینه به هم زما خلاف ریکارډونه نه روباسئ چې تا مخکې نوین الحق چرته یو ځل صفت کړی. یا زه د هر چا صفت کوم. د صفت ځای کې چا کې راشي باید هماغه وخت کې صفت وشي. خو دې دا مطلب نه شو چې ته به وروره هغه صفت هلته د ښه کار کړی دی نو هغې نه وروسته به چې څومره خراب کوې نو موږ به څه نه یو. نه دا ان اکسپټیبل ده چې آیرلینډ تر زامنو خلاف ته راځي او 250 رنزې ورکوې. تا خدای نه هغه دا خو بیخي د نه منلو خبره ده. بل راشد خان صاحب ځان نه به بابر اعظم نه جوړی چې بابر اعظم کله کیپټن وکنه د پاکستان ټیم یې دړې وړې کوي. سره هغه آوټ اف د باکس تھینکینګ کاونه. اوس چې پېښور زلمي ته راغی نو سایم ایوب ته بالینګ هم ورکوي. مګر چې کله دغه کیپټن محمد نواز نه بیخي هغه کیریر یې تباه کوي. دا لیفټ هینډر ولیړ دی دا دلته وروره بالري. اجاز احمدزی از آل راونډر. دا د ځوان کیریر چې تباه کوي. آی ډونټ کیر چې ته راشد خان یې که ته هر یو خان یې. خو چې د ځوان کیریر څوک تباه کوي نو وروره آل راونډر ته راوله خالي بیټینګ ورکه یا فقط بالینګ ورکه هغه تا غرق کوي. نو خبره دا چې اجاز احمدزی داسې لکه د عظمت الله عمرزی ته باید دته بالینګ هم ورکړي او بیټینګ هم چې دا مونږ چیک کړو. اوس څه ضرورت دی نوین الحق باندې وروره وډزې د 2 اوورو کې بیا 3 اوور دی هغه دې ورته ورکړه هغې کې سم خان 33 رنزې ټوټل ورکړې 3. نو دنه مخکې به تا اجاز احمدزی ټرای کړی وای او څه ضرورت دی چې فضل حق فاروقي او نوین الحق دواړه یو ټیم کې لوبوي. دواړه یو قسم بالران دي یو لیفټ او یو رایټ. په نوي بال باندې فضل حق فاروقي ښه دی وکټ ورته وباسي. ډیت مسله چې دا دینه دومره غټه هغه مسله کشمیر مه جوړوئ. مسله کشمیر هم هغه د حل شوه. تاسې دینه دومره غټه مسلې مه جوړوئ چې اوس موږ ډیت اوور دپاره اوس بالر نه لرو. راشد خان صاحب ته یې دغه استعمال کا. دا یو اوور دی په فضل حق فاروقي وکړه یو اوور دی په بل بالر وکړه محمد نابي دا ایکسپیرینس کس دی دا لاست اوور کې وکړه. ګوره نن تقریبا په کرکټ کې 26 کاله مخکې وسیم اکرم کیپټن او دغه سکلین مشتاق به ډیت اورونو کې استعمالاو. دا شی چې چا آوټ اف د باکس تھینکینګ چا نه کاوه هغه دومره کامیاب شو دومره وکټې واخیستې. او یو بل و دیپک پټیل و که دې شی په 1992 ورلډ کپ کې مارټین کرو لانچ کړی په اټیک اورونه به یې ورباندې کول. نو وروره که ته غواړې چې ازمویش ټیم چېرته بل لیول ته لاړ شي نو آوټ اف د باکس تھینکینګ شروع کا. دا نه چې نوین الحق و ډیت بالر دی بس په همده باندې به یې کوو. نه اس نه ډیت بالر چینج اپ پیس یې کوي چینج اپ پیس یې خو ګلبدین هم کوي. نو هغې نه بغیر باید دې دوو کې زه دا نه یم دا او فضل حق فاروقي کې باید یو ولوبېږي. باقي چې عظمت الله عمرزی استعمالوه او اجاز احمدزی استاد همداسې کېنولی د باندې هم باید بالینګ شوی وای. نو هر څه سره 149 رنزې چې آیرلینډ تر زامن وکړي دا باید زموږ ټیم چیس کړي. که تاسې 149 دلته نشئ چیس کولی نو ګډ لک بیا په دغه کې ویسټ انډیز کې او هغه هم د آیرلینډ خلاف. بیټینګ کې داسې ښکاري چې رحمان الله ګربز چې سکور کوي
نو افغانستان به لوبه ګټي یا به داسې چانسز وي چې وګټي. رحمان الله ګربز چې سکور ونه کړي نو وروره بس ریسټ ان پیس. دا نور چې دي دا راځي او داسې ښکاري چې د دوی حالات خراب دي. نو ګربز صاحب زه منم یو وخت کې سچن ټنډولکر ته وګورئ د ټول 1 بلین پاپولیشن د هندوستان پریشر ور باندې و. ټنډولکر به چې آوټ شو نو هندوستان به میچ بایلوده. همدغسې سچویشن باید ته ریسپانسیبیلیټي واخلې. ته ځان سره دا سوچ وکړې چې د افغانستان زیاتره په نن سبا وخت کې 50% بیټینګ کې گیم په تا ډیپینډ کوي چې ته آوټ شي نو حالات خراب شي. ایون په 149 کې حالات خراب شو او تا کې دا کوالټي شته چې هغه پاکستان کې وایم چې چا به هم کله غوښته نو بس بیټینګ به یې کاوه. وروره ټک 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 په کلار 50 بالونو 50 رنز یا په 80 بالونو 50 وکړي بیا سینچري ووهي، په نیکس 20 بالونو 15 بالونو بیا 50 ووهي. نو همدغسې په دې T20 کې هم لږ ټایم اخله. کله کله لوز بال درته راشي، ضروري نه چې هماغه سټارټ نه هغه لوز بال ته دغه کې سټارټ نه چې لږ ټایم اخله. نو دا به د افغانستان دپاره ښه سپیشلی چې 149 رنزي دی کې نو احتیاط پکار دی. ابراهیم زادران I'm not a fan of him man. په T20 کې اوس یې مینوال را په روژه رمضان المبارک ته شیطانان یې تړلي چې تاسې ور شیطانان نشئ چې کنځا ته کش ور نه کوئ. په ټیسټ کې دی او په ون ډے کې دی، خو T20 کې T20 پلیر نه. که تاسې خفه کېږئ خدای مزله واچوه، خو نه دی، اټس ډن ډیل. بل اسحاق رحیمي از ګډ، دغسې نوی ټیلنټ چې را دغه شي چې زړوره لوبه وکړي. دا زما په نظر باندې عظمت الله عمرزي په ځای محمد نبي چې مخکې رواچي ښه به وي، سټیپ اپ شي، ځکه چې لوبه یې بیا هماغې پوزیشن کې ایکسپیرینس کس دی او گیم به کیري کړي. نو باقي چې افغانستان چې هر څونه په بیټینګ باندې خبرې وکړو، زما په نظر باندې 149 ټارګټ باید په هر قیمت چیز شوی وای. دا زمونږ دغه وه بیخي زما دپاره ان اکسپټیبل خبره ده. ګورو به چې نیکسټ ګیمونو کې څه چل کېږي، بیا به هغې وخت کې پې خبرې کوو. خو فلحال چې دی د نیکسټ 2 گیمز 2 گیمونه باید افغانستان دواړه وګټي په ښه مارجن سره. ټاس وګټئ دې پسې مګر ضروره ډیو ده او پلانکی دی او ډینګری دی او دغه شی دی. put runs on the board. د آیرلینډ خلاف خو تاسو ته موقع ده چې بیټسمنان ستاسې سکور وکړي او موږ ته معلومات وشي. همدا د ټیسټینګ وخت دی. نو ډایرکټ اول بیټینګ کوئ او 200 رنزې کوئ او مخالف ټیم چې دی راغونډوئ. دا باید د آیرلینډ خلاف یا د نیدرلینډ ترور زامنو او د زیمبابوې هغه بل تربورانو دغې خلکو خلاف به زموږ دا سټریټیجي. نیکسټ 2 گیمونه دي انشاءالله. هیله ده چې دا افغانستان دواړه وګټي. ګورو به هغې وخت باندې بیا ورسره خبرې کوو. ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. سلام.